کاناډایي چارواکي وایي چې افغانستان کې جګړه د پاکستان له لوري پیل شوې. ناټو دې جدي اقدام وکړي. سلامونه او وخت بخیر. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو ما علیا روبي سره دغه ویډیو تر پای پورې وګورئ. ناټو له تیرو 7 کلونو راهیسې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد هیڅ اقدام نه دی کړی. افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر یو ځل بیا پر خپل تازه څرګندونو کې پر ناټو غږ کړی چې پر خپل راتلونکو غونډو کې د افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه ژور او هر اړخیز بحثونه وکړي. همداراز دې په یاد هیواد کې د پاکستان له لوري پیل شوې لوبه پای ته ورسوي. نوموړي ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې میدان د ګرم ساتلو په موخه په خپل کور کې ترهګرۍ ډلې روزي او دا نړۍ ته معلومه شوې چې یاد هیواد ګڼ شمېر ترهګرو پټنځای دی. نو اوس ناټو ته پکار ده چې په پاکستان فشار راولي او افغانستان کې د نوره پیل شوې جګړه بس کړي. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سولې پروسه کې دوه مخیتوب کوي. د یوې خوا روزل شوي جنګیالي افغانستان ته رالېږي او له بلې خوا د افغان سولې پروسه کې د رول لوبولو دعوې کوي. تر بلې ویډیو په الله رب سپارم. زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ.